تازه خبر محمد اشرف غنی پمپيو له طالبانو سره د سولو خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر راکړ. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. ویډیو تر پایه پر وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا بهرنیو چارو وزیر مايک پمپيو ورته په یو ټلیفوني اړیکه کې له طالبانو سره د سولې خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی. افغان ولسمشر په دې تړاو د ټویټر یو لړۍ پیغامونو کې ویلي خوښ یم چې ښاغلی پمپيو نن ټلیفون راته وکړ او له طالبانو سره د سولې پر روانه خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر راکړ. وزیر پمپيو راته په تاوتریخوالي کې د پام وړ او تلپاتې کامل راوستلو په تړاو د طالبانو د وړاندیز په هکله معلومات راکړل. ښاغلی غني زیاتوي دا د ستاینې وړ پرمختګ دی او زه خوښ یم چې د سولې په هکله تر اوسه زموږ له اصلي دریځې د ګټورو پایلو راوتل پیل شوي دي. زموږ لومړنی هدف دا دی چې بېمعنه وینه تویېدنه پای ته ورسېږي. نوموړی زیاتوي د دې لپاره ټول افغانان په یوه خوله راسره ملګرتیا کوي او زه دوی ته دا ډاډ ورکوم چې د دې مشران داسې جرأت او وړتیا او اړین وسایل لري چې دغه هدف ته ورسېږي. بل لور ته د افغانستان اجرایي ریاست له لورې په یو خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي ښاغلی پمپيو اجرایي رئیس عبدالله سره هم پر همدې موضوع ټلیفوني خبرې کړې دي. اعلامیه زیاتوي د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې دغه پرمختګ به د دوی اړخیزې هوکړې بین الافغاني خبرو پیل او تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره زمینه برابره کړي. د دې مخکې د ناټو سازمان عمومي مشر یانس ستولتنبرګ چې د ناټو دفاع وزیرانو له غونډې یو ورځ وړاندې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې هیله وښودله چې د افغانستان سولې په چارې کې ژر تر ژره پرمختګ ولیدل شي او د په وینا د همدې موخې لپاره د ناټو غړو هیوادونو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. یانس ستولتنبرګ وویل د همدې حل لارې موندلو لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي ځکه په وینا یې موږ فکر کوو او په دې قانع شوي یو چې د ناټو لپاره سولې ته د شرایطو برابرولو غوره لاره د افغان ځواکونو ملاتړ، روزنه او مشوره ورکول دي. افغانانو ته دا پیغام رسولی شي چې په جګړه کې ګټه نشي کولی او پکار ده چې د سولې خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي له نظر د پیغام بله برخه دا ده چې طالبان واقعا جوړجاړي وکړي، تاوتریخوالی راکم کړي او تلپاتې سولې په موخه افغان خپلمنځي خبرو کې برخه واخلي. ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړی چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د غړو هیوادونو استازي د افغان سولې وروستیو پرمختګونو په اړه سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر مشرانو په دې وروستیو کې ایران ته سفرونه کړي دي او هلته د دې هیواد له چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. د دې مخکې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مايک پمپيو وویل چې د سولې تړون تر لاسلیک وړاندې باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو ژمنتیا او وړتیا وښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان په عاصمه تاشکند کې خبرې غونډې ته ویلي د طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي کمولو کې د خپل ارادې او وړتیا روښانه نښې وښیي. دې سره به د افغانانو خپلمنځي خبرې نسبتا لږ تاوتریخوالي کې وشي. هیله ده دغه پړاو ته ورسېږو که څه هم لا رسېدلی نه یو. طالبان په ځواب کې وویل چې امریکا په خپل دریځه ولاړه نه ده. د وسله والو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد پر ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مايک پمپيو د څرګندولو ته په غبرګون کې وویل د مذاکراتو بهیر د ټرمپ ټویټ د امریکا متحده غوښتنو په امریکا او کابل کې د چارواکو اختلاف ټکنی کړي. ښاغلی پمپيو دې ته د خپل بام واورې زموږ پر بام نه اچوي. زموږ موقف اصول او متحد دی، دریځ مو د مقابل لوري په شان متزلزل دی. په ورته مهال د طالبانو د قطر دفتر وایان سهیل شاهین ویلي د قطر په زمینه دوحه کې طالبانو استازي د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلي او د سولې خبرو پر پایلو او راتلونکو ګامونو غږېدلي دي. ښاغلی شاهین خپل ټویټر کې زیاتوي د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوي له امریکایي او قطري چارواکو سره د سولې بهیر د راتلونکو ګامونو په هکله پر هغه څه غږېدلي چې نوموړي مهم موضوعات بللي دي. ګران دوستانو که ویډیو مو خوښ سي ویډیو سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر دقیقه او پر وخت تازه خبرونه نشروو.